الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. مسلمانان ورونو، په دې ټولو کتابونو کې غوره کتاب او بهترین کتاب دا د رب العالمین کتاب دی. او رب العالمین په خپلو بندګانو باندې دا لازم کړي دي چې دوی د الله رب العالمین کتاب چې کوم دی د دې تلاوت وکړي. او رب العالمین د دوی سره وعده کړې ده په ډېر ثواب او په ډېر بدله او په اجر باندې. او په دې بندګانو باندې الله رب العالمین دا خبره هم ضروري کړې ده چې دوی د الله رب العالمین په کتاب کې سوچ او فکر وکړي، دې دپاره چې دوی خپل مقصود ته ورسیږي. همدغرنګې رب العالمین د قرآن کریم د لوستلو دپاره هغه یو طریقه مقرر کړې ده، او په دغه طریقه باندې رب العالمین خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته امر کړی دی چې ورتل القرآن ترتیلا یا ورتلناه ترتیلا، چې ای نبی صلی الله علیه وسلم ته قرآن چې لولي دا په مزه لوله. د دې وجې نه علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې ترتیل چاته ویل کېږي، یعنی ترتیل دې ته ویل کېږي چې د حروفو ځایونه پیژندل او همدارنګې پیژندل د وقفونو. نو د دې وجې نه موږ ان شاء الله په علم التجوید باندې شروع کوو، او دا د دې لپاره چې د دې تعلق د الله رب العالمین د کتاب سره دی. چې کوم انسان په علم التجوید باندې پوهیږي دغه انسان د الله رب العالمین د کتاب حق ادا کوي، او چې کوم انسان د تجوید د قواعدو نه خبر نه وي نو هغه به د قرآن کریم چې کوم حق دی هغه صحیح نه ادا کوي. نو اول د علم التجوید لغوي او د دې اصطلاحي او د دې غرض او د دې موضوع ذکر کوو. تجوید چې دی دا په لغت کې ویل کېږي التحسین ته، یعنی ښایسته کولو ته، او په اصطلاح کې تجوید دې ته ویل کېږي تلاوة القرآن على حسب ما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه. یعنی د الله رب العالمین کتاب لوستل په هغه کیفیت باندې چې څنګه الله رب العالمین نازل کړی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، او ادا کول د هر یو حرف دی د خپل مخرج نه، او حرف د خپل حق ورکول او مستحق ورکول. حق د حرف دا دی چې صفات لازمه د دې حرف سره ادا شي، او مستحق د حرف چې دی هغه صفات عارضه دي. لکه څنګه چې امام ابن الجزري رحمه الله فرمایلی دي په معنی د تجوید کې چې تجوید څه ته ویل کېږي وهو اعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، یعنی ورکول حروف ته حق داغي او داغي صفات ادا کول، او مستحق یعنی صفات عارضه ته مراد کړی دي. او موضوع د علم التجوید د تجوید چې دا
الكلمات القرآنية، يعني دي حروف تا خپل حق ورکول، يعني كم كلمات قرآنية چې دي ألف با تا ثا هغه صفات لازمه او خیال ساتل، همدارنګه د صفات عارضه او خیر ساتل. او غرض د تجوید چې دی صون اللسان عن الخطأ في كلام الله تعالى، يعني بچ کول د جبې دي د خطاینا او د غلطینا د الله رب العالمین په کلام کې. او فضیلت د دې علم چې دی ځکه دا علم چې دی دا اشرف د علومو نه دی، ځکه چې د دې علم تعلق د چا سره دی؟ د الله رب العالمین د کتاب سره دی. نو د الله رب العالمین کتاب چې دی دا په دې ټولو کتابونو کې او په ټولو علومو کې دا غوره علم دی. نو د دې سره چې کم علم تعلق ساتي هغه بهترین او غوره علم دی. په دې باندې ان شاء الله نن اکتفا وکړو او بل ورځ به ان شاء الله هغه حکم د علم التجوید بیانوو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.